تازه او مهم خبر په سلګونه امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. سلامونه ګران دوستانو، بیا ویډیو ته بخیر راست که زموږ چینل هم نه سبسکرایب کړئ، چینل ته سبسکرایب کړئ، ویډیو سره لایک او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي توافق له مخې 13 ورځ د امریکایي ځواکونو یو لویه ډله له افغانستانه د تل لپاره ووتله. دا لومړنۍ امریکایي ډله ده چې د توافق له مخې وځي او پر ځای یې تازه دمي عسکر نه راځي. اژانس ویلي په دغه ډله کې په سلګونو امریکایي ځواکونه وو چې 13 ورځې له بګرام هوایي ډګر نه پرواز وکړ. د طالبانو او امریکا تړون له مخې په 4.5 میاشتو یا 115 ورځو کې به په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو شمېر له 14,000 څخه 8,600 ته راښکته کیږي او په 14 میاشتو کې به ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر خپلو قمندانانو ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د لړۍ د پیل امر کړی و. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه پورې وکتله. که زموږ چینل هم نه یې سبسکرایب کړی، چینل ته سبسکرایب کړئ. موږ تاسو ته هر وخت دقیق، تازه، پر وخت خبرونه او معلومات شریکوو.